د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د تالیا د میزان د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې د 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د سالنګ لوی لارې د ځینو برخو او درې ګالاریو د بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. دایکنډي کې د شلو ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کیږي. او په بادغیس کې د 48 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د سالنګ لوی لارې د ځینو برخو درې ګالاریو بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د سالنګ لوی لارې د بیا رغولو قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې د دغې لوی لارې د بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د سالنګ لوی لارې د بیا رغولو قراردادي شرکت مسؤل مبارز برکتزی باختر جان سره په مرکه کې ویلي اوس مهال دغه سړک د سی ټي بي د فلټر لیر او د سړک لاندنۍ برخې بیډ کارونه بشپړ شوي او د سړک د سی آر سی بي برخه به هم بشپړه شي. دایکنډي کې د شلو ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کیږي. د دایکنډي د پوهنې ریاست مسؤلینو د دغه ولایت د مرکز نیلي بوګډون په یو شمېر ولسوالۍ کې د شلو ښوونځیو د بیا رغولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست د انجنیري مدیر انجنیر علي خان باختر اژانس ته ویلي چې د مرکزي نیلي بوګډون په شهرستان، اشترلي، میرامور، پاتو، سنگتخت و بندر خدیر کېدی او ګجران ولسوالۍ کې د سباند 9 میلیون افغانۍ په لګښت د شلو ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کیږي چې د یو شمېر ښوونځیو د بیا رغولو عملي چارې پیل شوې دي. د یادونې وړ ده چې دمګړۍ د پوهنې وزارت له لوري د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو او یا هم د بیا رغولو چارې روانې دي. او په بادغیس کې د 48 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر مولا محمد یونس اخوندزاده له لوري د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ په قادس خوردک سیمه کې د سباند 48 میلیون افغانۍ په لګښت د 12.3 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوي. سرچینې باختر اژانس ته ویلي چې یاد سړک د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړیږي چې په اوږدو کې د 455 مترو په اوږدوالي د محافظوي دیوال 48 پلچکونو او د یو واش جوړول هم شامل دي. دغه سړک د کار په جریان کې به لسګونه تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره او په بشپړېدو سره به د نوموړي سیمې د سلګونه اوسیدونکو د ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. سرفراز وزیر دغه راز د قادس ذخیروي بند د کار له جریان څخه هم لیدنه کړې او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې دغه بند د جوړولو چارې په ټاکلي وخت او ښه ډول بشپړې کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.